شاتو د مچای گبین کلیدلی اوس د شاتو مچکای دومره غوندې شي د دې مچای په دې دماغو کې دا ماده چا چولې دا چې تلاړه شه یا په ونو کې یا په غرونو کې یو داسې جال جوړ کا او بیا غ جال په غاړه او غیر چاپیر څوکیدارانو دروا عزیزانو دا بتا ست پته نه دا د شاتو مچکو کې هم یو مستقل عالم دی او مستقله دنیا ده یو د دې بادشاہي عادت عام شاتو مچونه لغون دی لوی وی هغه بادشاہ آرډر داوی چې د دې غبین نګیر چاپیر څوکیداران ولاړی د هغه څوکیدارانو کار داوی چې کومه مچای چې بار لاړ شي او د ګلونو رس راوړي نو اول هغه مچای چک کی چې اسنه چې دی مچای چرتا بجای د ګلونو د رس راوړو چرتا په غنګای نه ناستا او بدبوئی نه وروړي نو هغه څوکیداران چې دي دا مچای اول چک کی نو هغه نرستو بیا غبین تپریدي چې اوس دنه نه لاړش قرآن کریم کی سورت النحل مستقل سورت کے د شاتو د مجھکو بیان دے او د دې د زندګۍ د نظام بیان دا میگی دی چې تاسو ګورئ میگی دې کې مستقله بادشاہی ده او مستقل نظام دے پکې بادشاہ دے پولیس دے فوج دے سزا و جزائے دا مستقل نظام دے قرآن کریم کے د میگو مستقل بیان دے کم سورت ورته ہوئی سورت نمل نمل عربی کی میگی توائی پدی سورت نمل کے مستقل بیان دے د میگو او بیان ادا سے دے چې یو ورځ د سليمان علیہ السلام تخت په هوا روان نو میگو بادشاہ آرڈر وکړو چې فورن ټول میگی سړو تنه نوځي دا خبره هوا یوړه او د سليمان علیہ السلام په دې وخت کې وکړه چې د میگو بادشاہ آرڈر وکړو میگو ته چې تاسو سړو تنه نوځي دا تخت تیریږي چې پېمال نشي سليمان علیہ السلام حکم وکړ چې دا تخت کېدی او د میگو بادشاہ راوغوښتو چې زه ظالمم چې خلق پېمالو ما چې تا آرڈر وکړو چې اوس د بادشاہانو دماغ ته وګورئ الله اکبر د میگو بادشاہ دے او داغه دماغ ته وګور او د پاکستان د بادشاہانو دماغ ته وګور عزیزانو نن ټول ملک د خدای په قهر عظیم دی وجنه گرفتار دی چې قران کریم نمون سبق د ژوند نه دی غست کله پاکستان بادشاہانو په دې سلويخ کاله کې سورت النمل او سورت النحل مطالعه کړې نو نن بستا د پاکستان نم داسې شی جوړ وې لکه چین دے ہندوستان دے روس دے امریکہ دا نن بتام اسمان سره خبرې کول نن ستا د بار ملکونه
د دنیا د آیټمو ایجادات چې کوي دا ټول سبق اغي د قران ناغسته او ټول سبق د هغه فطری وحی ناغسته دی چې کما القا دوی ته په دماغ کې قدرت کړي. خدا بدبخت قوم په سلويخ کاله کې قران کریم ته نږدې نه دی راغلی. سبقونه ویلي دي بی ایم اے اف اے ڈبل ایم اے ایل ایل بی دا ټت پت دای کړی دي او پناو کرو باندې لګیدلی سی ایس پی یا پی ایچ ډی کړی دا پناو کرو لګیدلی دي په دورځي په دفترو کې بسکټي خوري او مازیګر ماخام خزه رواني کې هغه لوبای را لوبای نور د دوی دماغ دغه توزګار نه دی چې دوی فطری ایجادات کی یا د ملک د ترقۍ سه اسباب جوړ کی دغه ته زمونږ ملک وزګار دی. مونږه د خدای په قهر اخته سزمون کمزوري دي مونږ هم دوی سره اخر د مالګه په غر کې پریوته ونو مالګه اوس وزولو جاوید مالګه پلیتا شو د اخر په کې پریوته ده ایو بزرګ ولاړو هغه آکه درکان نمک رفته نمک شو کم خرچ د مالګه په غر کې وګرځید او اخرم مالګه شو نو مونږ هم د دې پلیتو په ډند کې ورغورځیدلی مونږ هم قران نه چې دی یو زیارت جوړ کړی دی او چرته مالدار سرمایدار مرشي یا بیمار شي په وی وایو چفرا چفي کو په باندې او خپل مفادم مد نظر کړی دي. دا سبق مونږ دی قوم ته چرته او نه خو د چوب بدبخت قومه نن د دنیا ملکونه انګريز ولی جاز جوړي او تی ولی نشي جوړولې انګريز ولی بحری بیړه جوړي او تی ولی نشي جوړولې ستاد تمامو کارخانو مشینری چې دا هغه د بار ملک ناراضي دغه اوسپنی او دغه ایټمی ذرات خو هغه ملکونو کې دي او ستا ملکونو کې دي تی ولی نشي جوړولې او غوي ولی جوړولې ولی تاسو تندرواله او تاسو سره دا فکر نشته عزیزانو تاسو نه دي لیدلی یا لیدلی یا نه لیدلی یا کلی دلی دی ورته خیال نه ده کړي دا د ورسک ډیم چې جوړېدو د انګريزانو جوړول کومه طریقای چې د ډیم د پاره اختیار کړي و استاد انجینران او اکسیانان دا به د سربو میخو غوندې خط پرسیدلې خېټه پرتو او انګريزانو بستا په دې دریاب کې دننه بورینګونه کول او په بورینګ کې به پخپل کوزیدا او پکې به سیمټ او شګیا چول ستاد ملک اکسیانان او انجینران پرې د ټیکدارو سره لب جبو کیو کمیشنو سوداګانې ور سره وکیو د ټیکو فیصله ور سره وکي چې دا 500 لک ټیکدار کوم او 6 لک به زمای او 10 لک به ته سخاوري ری ولګیو سبب بچ کې او سبب څه شي او سبب څه شي ستاد ملک انجینران دا کار کوي د پردي ملک انجینران راغلي او استاد ورسک ډیم چې جوړول زو ورغلم ما تماشې کول دا د توربلې ډیم چې درته چا چولې ده استاد پاکستان غغغغ قرنی چې د قبر نروزی او کفن په سر نیولې د توربلې غوندې ډیم به جوړ نه کی دا درته انګريزانو جوړ کړي دا سیای چین چې نن ته چې دا د چین سړک مونږ جوړ کړي د چین سړک دا سړک درته چینیانو جوړ کړي د ورشه تماشا وکړه چې په کم رنگ جوړ کړي او څنګه بوتله ته سره کې جوړه ستا سره کې خنن جوړي سبب کې دا سوري شي دا غارونه پکې شي اوس بیا لو بجوړه ده صاحب کونسلران به پاس کی ضیاءالله کو جنجو پغبر ګستر ګوړاند شي د ملک ته د الیکشن ډیر ضرورت چې د ملک د خدای په قهر اخته د دې ضرورت
چوړیانو جمعدار کا جوړ شو نو څپې او کا جوړ نشو نو څپې. کوم الیکشن باندې چې د ملک دارو مدار دی هغه ته نږدې ناراضي. بیا داری صوبې وزیر اعلان چې ده د توتاګر کی غونډه ودرولې په ټي وي باندې او یہ الیکشن بہت اچھے ماحول میں ہوگا, ہم نے پولیس فورس استعمال کریں گے, ہم ملیشیا اور بارڈر استعمال کریں گے, زنانہ الیکشن پولنگ سٹیشن پہ یہ ہوگا وہ ہوگا. دې ملک ته ډېر ضرورت خو ډېر خدای دا خلک خدای پاک دې نور په قهر عظیم گرفتار. دا پاکستانیان خدای پیژندلی که خاورز مولی دا او مورم نراشی په قبر می متیازه ہوگی په دې پاکستان چرته چې دا بے ضمیر او بے غیرت قوم. تاسو ګورئ دې خلقو سال جوړ کړي, هر یو ځان له یو د مور میړه پیدا کړی دی او ځان سره یې ګرځي. هر یو چې ګوري یو منداڼو ایرانی ولې دغه ته نه ګوري چې لکه دا خر دی, ټټو دی, سړی دی, غوی دی, چرته د سړي زوی دی, بنی آدم دی, او بس منداڼو یې مخکې کړی دی او صاحب یو غوی مت بېګاره ته چا وی دلته یو کلي کې وی نه کسه ولاړ او نه واړو سره صاحبه دا د خوشاټر زامن مرګري. نو ډېر ښه خدای پیژندلی ان شاء الله خاورز باندې ګوري ډېر ښه کار دی, مبارکم شه خدای پیژندلی. کدی ملک قوم کې غیرت وې او دوی کې ایمان وې چې د بلدیاتی الیکشن اعلان وشو بیا کا आवाज بټول قوم ویلې وې چې تو لعنت ستا په دې مخ او په دې الیکشن مونږ الیکشن نک بایکاټ وې د ټول ملک. واغی ته پته ده اخو د موسی علیہ السلام ته شیطان یو ورځ وی چې جی ما هیڅ غلطی نه کړی او دا خلق زما نامه بدنامي چې دا د شیطان حرکت ده, ما هیڅ نه کړی. نو موسی علیہ السلام ورته وی چې ورځ تراشه او ټول ورځ بدل تما سره ناشته بار بنوځي ګورو چې د خار کې څوک جګړه کوي کنه کوي. ټول ورځ موسی علیہ السلام سره شیطان تیر کړه, مازیګر شو اس کیس را نغه چې پلانی ځای کې دماکا وشو. ابل ورځ بیا دماکا وشو اندر شهر کې وشو. الو یو سړی ونیو چې ویني چا په خونه ومنډلو هم سکړو. تاسو خدای هلاک که چې هلاک شي خو چې وم نیو چوکیادګار کې اعلان وکړي او راوی باسي او د دې قوم په مخ کې ته سر قلم کوي چې وم نه متصب پولیس به داغه انټاروګیشن کوي. ما ته معلوم دي د پولیس انټاروګیشن پولیس دلاسه خو د ملک بیړه تباہ ده, پولیس به انټاروګیشن کوي. ونی و خراوی باسي کړ نو پردي بچي کباب کړ, پردي ماشومان مړ کړ او سره ونی و اب انټاروګیشن کوي. پښتنه به ته څوک کوي ډټ کا گوا ډډو. تاسو خیال راغی د قوم بچي علالیږي او کباب کیږي لګیا دي ټول پاکستان. تاسو له شرم نه درځي بے حیاو پکار داده په هندستان کې ریلو جنگې دو گاډي و جنگې د مخامخ سره د ریلوی وزیر استعفا ورکړه. الکه ولی وزنا اهله
زما د ریلوے ټیمینګ ولی خراب و چې دو ګاډي سره خپلو کې و جنګېدل زه نه اهلم هغه استعفا ورکړه دلته د قوم بچی تبا کېږي یو وزیر استعفا ورنکړه یو وزیر په امریکا کې وګوره نائب صدران د سینټ د امریکې د سینټ ممبران مسقال ذره عمره ملک اخوادی خوشي لوی سینیټر استعفا ورکړي چې دا زما د نااهلی وجه وه په چین کې الکانو تصادم وکړو لوی وزیر استعفا ورکړه چې دا زما د نااهلی وجه وه نن د قوم بچی کباب شو په پاکستان کې یو وزیر استعفا ورنکړه یو حکمران استعفا ورنکړه هغه حکومت اعلان کړی دی چې بلدیاتی الیکشن کوي نو دا تاسو سال جوړ کړی دی نو پیژندلی یې کنا چې دا قوم دی د سپورونه دي اډو کې وراچا خپلو کې به په جنگ شي تبت اخلاص اډو کې درا چولې دی بس تاسو په مختی خرچ مردار شي او سپی په اختای په ایمان و نږدې باغ سپول ورشي ها چرته د کلو کې اوسېږي کنه اوسېږي پټو کې چې چرته خر مردار پروتي او سپی په خبر شي او دا سپی ولا راشي د خر لبتنیز دی ورشي یا دې سپولا مردار خر در تر وګرځولو تاسو په د سپو غوندې په جنگ کړی اوس نتیجه ګوره چې څه به جوړیږي عزیزانو خدای چې څه کوي مونږ سره ښه کوي مونږ نه اهلی عملا نیرون وی البسا مشکین زل فی یار ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزد مو زنجیر ما وی زما د یار زلف خود مشکو د عنبرو پشانی دی لیکن زخو غالب ما د پارا بت زنجیرونه جوړ شي د یار زلفو کې فرق نشتا زما د یار زلف مشک و عنبر دی خو زه غالب نو دغه زلف به زما زنجیرونه یو زما لاس به تړلی او زه به ورته پیش نو مونږ نه اهلی یو مونږ کې اهلیت نشته که مونږ اهل وې زمونږ به دا حال ته ورشه الیکشن خو په دې نورو ملکونو کې الیکشن خو په یورپ ممالکو کې کی الیکشن خو امریکا کې کی دنیا کې الیکشن هلته دا دي لپنګان لچګانې راغونډ کړي او صاحب رواني په لار باندې لاسونه پکې جیتېګا 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 ته د خریز وې خو غلې روانو سره کور دې وران صدق بدلې و بچیا خو غلې زکات ته تاسو خلک تاسو هغه قوم نه چې خټ کېدلې ورځي در باندې خوري او ټرک ته مخرجي چې دی واده پسې الا الا کوي په سرک تاسو څه جوړ کړی سارے ولاره تیرې ده او سورنی والے پاس لاره ته خې جوړ هغه پاس سورنی هغه ګولو او دا سارے پچېمس کلی وی کنه په جنگ روانو هغه ورته صاحب سورنی ته غډېدل داخله لری ورک شي مال خدای مخوا بیگاران اسپیټال کې جاته پوسو کو ماته یاره جی مونږ چې سړی نه کوي جنازه یې کیږي مال چې مونږ کوي نه کیږي چې مونږ نه کوي پرېده چې دا مونږونه ډېر کوي دغه نه کوي نن لوی ګن په ملک امه واچولې چې دا ډېر مونږونه کوي ګوره ساله جوړ
نو عزیزانو خدای ته ګورئ، مونږ خو د خدای په قهر اخته یو. سکه مذهبی دنیا بالکل په ملک کې تباہ شو. پیسو زمونږ ایمان لوټ کو، مونږ یې غرق کړو، هر شی باندې ګوته کېښوده. زمونږ انجام بچي، زمونږ نتیجه بچي. آسمانی افت، د آخرت تباہی، د دنیا رسوائی، دا به زمونږ انجام. مونږ به په شرمونو شرمیږو. خدای پې پوهیږي چې دا ملک 200 کاله پیرنګي لاندې راغلی و. اوس خدای پوهیږي چې د دې نااهله حکمرانانو د لاس ابا دا ملک بیا چا لاندې راځي. هندو لاندې به راځي، کمیونست ملکونو لاندې به راځي، سوشلیست ملکونو لاندې به راځي. دا ملک به بیا چا لاندې. نو عرض داو چې موسی علیہ السلام خیال وکړو چې مازیګر شو، یو کیس را نغی، دا به سکی. نو موسی علیہ السلام ته وی چې راځه کنه داسې بار چکرو. او چې بار وتی دی موسی علیہ السلام مخکې دی او شیطان ورپسې دی. د وی الوی په دکان تیرې ده، چې په دکان تیرې ده شیطان د الوانه ګوته ګنده کړو، په دیواله راخ پاغه مچان کې ناست. چې مچان کې ناستا، مچان ولدا چمچورکای راغه، مچان خوړ. د دکاندار یو پیشو ساتلې و، هغه پاچم چورکای ور ټوپ کو. دلته یو سړی راغلی او ځان الوا غستول سپه ور سره و، هغه سپی په پیشو ور ټوپ. چې په پیشو ور ټوپ کو، پیشو زخمی کړه. ا دکاندار پاغه گاک را کېخوي چې ستا د سپی زما پیشو خراب کړ. دواړه په جنگ شو. شیطان وی موسی علیہ السلام ته چې وګوره جز تا سره ولاړې موداد و په جنگ شو، نو دې کې زما ګناه شته. موسی علیہ السلام مریان شو. چاریان شو. ما در تعرض کړو کنه چې وحی څه ته وی؟ القاء وای ګنا، القاء السریع. وحی په لغت کې وی القاء السریع، فورا پیغمبر ته پزړه کې القاء کېدل. فورا موسی علیہ السلام ته وحی رااله چې د شیطان ته وایا چې د دې جګړې بنیاد چای خو کتا د الوی ګوتا نه راخکله په دیوال باندې، نو هغه له به مچان ولې راتله، هغه له به چمچورای ولې راتله، هغه له به پیشو ولې راتله، او بیا د گاک سپی په پیشو ولې ورټوپ کوي. او بنیاد تاریخ نن ستا په پاکستان کې ضیاءالله ګوته راخکلې ده. تاسو خیال راغی؟ نو پیشو او سپو والا په جنگ کړي دي. ګوته داغه ده. په کدی قوم کې زمین وې، ایمان وې او غیرت وې پکې، نو قوم د قوم به اعلان کړی وې چې زمون ملک ته ضرورت نشته د بلدیاتی انتخابات، هیڅ ضرورت نشته. مون که الیکشن په ملک کې کول غواړو یا خو اسلامی انقلاب غواړو چې یو 2-3 کروڑ حلال کی چې دا باقی د سړی زامن شي، او یا د قومي اسمبلی الیکشنو کا چې د ملک نظام بدل شي. او قسم په خدای ده چې اوس زه د قومي الیکشن د الیکشن په حق کې نه، د صوبایي اسمبلی د الیکشن په حق کې نه. د بے ضمیره قوم دانن چې د قوم نا اهل راوړاندې کړي دي او بلدیات ته ودرولې دي، دا قوم به سبا د روټۍ او چایو د پاره نا اهل قومي اسمبلی ته نه راوړاندې کوي. کوي به کنه به کوي. او تاسو دا مورمړي پلارمړي به ورسره یې کوي. مونږ به ورته دعا کوو، ختم وکړو
چې روټه را باندې وخوري و چې دعا وکړي چې خدای پاکي کامیاب کړي. دا نه چې دا خر دی په اسمبلی کې خبرم کولې شي کنه. هغه ورځ مې یو منبر ته مال په ایمان وایا تا د هغه دیر سپاره قران وای چې هغه د خدای کلام دی چې تکله نه دی قومي اسمبلی ته تلې چې تاسو یو تقریر کړی وای چې نه خلا چې ضرورت نه ده پېښ شوی کنه. نو زمونږ عزیزو وې ضرورت نه ده پېښ شوی. ما چې د میز ډبولو ضرورت خو پېښ شوی دی خو چې چا څه ویلي دي تا ورته میز ډبولی چا څه ویلي دي تا ورته میز ډبولی. اکو دې صاحب 30-40 लाख روپۍ ولګاوه ملکان په زر روپۍ خرڅېږي ته منبر شو. ٹھیک شو جی. دلته دې کا منبري وي صاحب اجره کې شنې تورې برابر کا او یو 100 ډنج کوپیان را پیدا کا بس هاړ هوړ ها کو خلق به چل کدا خو چل دے بس. خزم پیدا کیږي سړیم پیدا کیږي بازار لګېدلې ده صاحب هر شی پکې ملایي. په دې رامداس کې عمر یو سړیو गाड़ी के बे चरखा गोंदे गर्जोला किस्मत पुड़ाए बे रईस्ता هغه به لار یو سیس په یو پیسه چاکور مال په یو پیسه. نو موږ ماشومانو موږ وای چې الکه چاکور مال په پیسه ملایږي نو مور نه بم پیسه راوړه او قسمت پوره کې او چې وروابم چول هغه کې به چاکور مال راو نه وته چرته خواګه ګولای به پکې راوته. استاد عمل کې تاسو خیال را نو عرض میں داؤ جی چې وحی فطری نه سبق زدکا چې د پیریانو د سلیمان تخت پاوا روان دی او د میګو بادشاہ حکم کوي چې نه نوځي سړو ته د سلیمان تخت روان دی چې چرته پېمال نشي کې دی تخت. میګو بادشاہ راوغختو ول ز ظالمم چې تخت خپل قوم ته حکم وکړو چې سړو ته نه نوځي. اوس د بادشاہ دماغ ته ګور الله بادشاہي دماغ دیته زمونږ د صدر صاحب بادشاہي دماغ نه چې د هندوانو ملک ته تلو نو دا غي رواج دا دی چې څوک د هندو ملک تلار شي نو تداری دا مندر ټلای بټنګي او عقیده دا چې دا ټلای چا وټنګول څه مرادي چې هغه حاصلېږي. نو ما وی چې د مراد خو یقیني حاصل شوه دی چا ټلای ټنګولې د دلته ورته څه وجه نه جوړیږي چې دی ورک نو هغه د هندو په ټلای د دا مراد خو پورا شوه ارزه ته چلار شي. اوس شاهي دماغ ګوره سلیمانم بادشاہ دی بلقیس ته خط لیکي چې انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. او بلقیس دا خط سلیمان د طرف نه دی شروع کوم په نام د خدای چې بخون کې او مهربان دی. اللہ تعالی علی واتونی مسلمین زور ازمائی بما سره نه کې خداوت در کوم چې تراشو مسلمانش. بلقیس بادشاہ وا 12 لاندې جنگی جرنیلان او هر یو جرنیل لاندې 1,00,000 جنگی فوج او سلیمان ورته دا خط نن تاو کته چې چرته اسلامی بادشاہ بل بادشاہ ته خط لیکلی چې انه فلان بسم الله الرحمن الرحیم او تراشو مسلمان شو. اندرا گاندھی ته بدلتا ده زمونږ د پاکستان صدرانو مدرانو ورته مای وي مای چې دا زمونږ مور ده. نو ماوی د صدر ایوب په وخت کې مال دې مای ته خو دې وای چې مسلمان هم شکنه به اختیوز دا چرته د پاکستان. راجیو گاندھی اور جنیجو کے درمیان ملاقات کا امکان ہے میں د باڼ سمره وګدي
تا او راجیو ګاندھی کته ور سره خبرې وکړي نو ته څه کولی شي؟ داسې وړې سپږې خوړلې دی چې ستا په ګد کې راځي. امکان بیګا مې یو وزیر پرون اخبار کې کتو نو د امریکې سینټ سره خبرې کوي نو دی ورته داسې نامرګرو ته مې وښود مالته دته اوس وګوره نو دی به اوس د امریکې د سینټ سره څه خبرې کوي؟ اوس کجا د امریکې سینټ او کجا دا دی به څه خبره ناست ورته څه کوي؟ دا مونږ کړي یو ښځه وه د یو لورې عشه نامه وه او د یوې ګله نامه وه. چا ورته ویل خورې عشخه ده که ګله؟ وی نه عشخه ده نه ګله او دی دې وخوري یو تر بله. دا مونږ کړي مونږ کې سر نشته. اوس د میګو بادشاہ ته ګوره او داغه سر ته ګوره او داغه عقل ته. سلیمان علیہ السلام ته وی چې نه ما دا نه دی ویلي چې د سلیمان تخت تیریږي او تاسو چرته پایمال نشئ. نه جی ما دا ویلي دي چې میګو سړو ته نه وځي د سلیمان علیہ السلام تخت تیریږي. اسنه چې تاسو د دې تخت په تماشا شئ او د خدای د ذکر نه غافل نشئ چرته. د میګو بادشاہ ورته سلیمان علیہ السلام حیران چې میګی ته ګوره او د عقل خبرې ته. نو عزیزانو عرض میں داو چې مونږ قرآن نه لري. قرآن زمونږ په دماغو کې فطري وحی کړی دا چې ارشي ته ته د خپل دماغ متوجه کې هغه کار به ته کولی شي. نن ستا د بار یورپ ممالک چین او روس او امریکا او برطانیہ ایٹمی ایجادات کئی سپوږمۍ تراکټ الوزئی مریخ تراکټ الوزئی اوی جازونه جوړی ایٹم بمونه جوړی هایدروجن بمونه جوړی. دا د چا دماغو جوړ کړی دی او کنا اسمان نه را پریوتی دي؟ تاسو وایي چا جوړ کړی؟ د چا دماغو جوړ کړی؟ د امریکې او زمونږ په دې بدن کې څه فرق شته؟ سترګو کې، غوږونو کې، لاسونو کې، خپو کې، سر کې څه فرق شته؟ څنګه انسان چې هغه دی هغه سي زه هغه ولې داسې دی او زه ولې داسې نه؟ دې ته سوچ وکړئ. نن ستا د کالجونو د یونیورسټو دنیا وګوره په څه قهر ګرفتاره ده. سال یې جوړ کړی. دا سبق وای نه استاد خی او نه الک زده کوي. کسه دننه پیریډ ولګي او بار راشي جلوس ته او جلسه دا او پتراو دی او کانی دی او لوټي دی او ها دی او کو دی ام تیر شي. تبه څه زده کوي؟ بیگا یو طالب راغله دلته بیج لګیدل جی ټی آی نمال دا څه دی لکه جی ټی آی پیدا جمعیت الطلباء ورته مې نصیحت وکړ مال بچیا واورا
کد طالبګیری په زمانہ کې د دماغ بل طرف ته متوجه کړو نو د کلو اخون بدر نه جوړ شي مړی بلمبه او خیراتونو پسې بګرځي د عزت ژوند بدر ته نه نصیب کی د سر ته دی وګوره نن زمون طالبان په دې ارمان مړ شو چې دا ګیره به کله کله او د انګریزي سر به کله جوړو استری کړي جامع صاحب زمون جماعت کې طالبان دي اور زمون کور نه استری غواړي لکه څه کې خانه دي خراب شي جامع استری نو بل ورځ مې ورته مال طالب خاورې به مولا شي په کتاب پروت یادوي شي کی خانه تا خدای تباکا چې ته د طالبګیری زمانہ کې استری کړي جامع چې ستاغه مور نشي مولا کې او د طالبګیری زمانہ کې چې ته سره خوروا پسې ګرځي او غوړې خوروا پسې ګرځي ستاغه پلار به مولا نشي غوړې سنې او استری کړي جامع غوړ زیاړه او روان به یو صاحب دغه به پزان کړی هغه اوس دا غند راوته ده پرشناری کی داسي پزان تب مولا شو نو عزیزانو عرض می داو چې د عرش جنازه وته دا د عرش کده منځ گزارو د دیندارو د ایمان نه خبر شي د اسلام نه بمړ تور شي د اسلام نه بمړ تور شي دا مونږه منځ گزار نیکان تر هغه پوري یو چې ترسوم چا سره په پټي جګړه نه دراغلي یا ترسوم چا سره په کور جګړه نه دراغلي یا ترسوم چا سره په ولا جګړه نه دراغلي یا ترسوم چا سره په کوسه جګړه ترغه پورې موږ مسلمانان یو نیکان یاد چرته عزیز تربور چا سره خطه نه دی بیا به درته وخم چې شیخه ما دا تربور دی پناه حق دی پناه حق سره دی پرا جنبه بنه کې د پښتو ملک نه دی منځونه دی ګیرا دی وسوځه منځونه بس کېل ته پرا جنبه دا کای کنه کای دا ګیرم لاړې او صاحب منځونه ملاړ زمونږ یو نیکه کېده ازما ترونو مرونو ته ویلې چې مولا کوټه جوړا کو چې علاقېګم مونږ خپل دیو کنه هغه ورته یاره په آرام کې نه او شو اساسي منځونه کوچ چې علاقېګم بابا صاحب نه مې لوس نیوای کړای کوټه ورته په جمعات کې جوړا کړه پکې چېلا څورځه بچېلا ول سلويخ پرځ چې سور لسره دې تیرې شوي आवाज یو کوې د لال شیر کاکا نو سه خو چاپ یم اوالو سری وینه پیروانی دا هم صاحب وګد او رامنډي کې د چيله خانه چا اوالو د پلانې ما چيله د وی چيله به کور کې ورکای مړکړه وای په ایمان تاسو ټول داسي منځونه ماما په وخت پرې دی پوهیږي مونږ د پیشورونه یو ول پیشو ترغه پورې شیخای چې په مګو نه پیخه پیشو ترغه پورې شیخای چې په مګو نه پیخه ا د شیخ ګل رحیم د خدای وبخي هغه به سر د سانډا سرمند میخه د ورځ شیخ د شپې خوري پر دی معلومه مونږ باندې څه پیخ نه دي چې پیخه شو بیا به درته وایم چې ستا ایمان اوس پاو دی او کچټا کای دی او کمن دی او کته نو زما عزیزانو عرض داو چې قران کریم عظیم کلام دی او پکې هغه باریکات دي کدی د پاکستان دنیا یو د شاتو د مچکو صورت خارج ترويستو او دل د ایمان پسترګو کته او پدې پاکستان کې هغه ایجادات جوړ نشو چې امریکا او روس بتیریږي نو کمړم په قبر می متیاز یو باقی باس په ان شاء الله بیا شي واخر دعوانا ان الحمدلله وکار داد چې کم سړی کم شه د سړی عقیده او مذهبي
چې داغه د تاریخ نه پوره خبري. قرآن کریم زمون ایمان دی او بیا زمونږ داسې ایمان دی چې قرآن کریم به په هغه وخت کې زمونږ په کار راځي چې کوم وخت کې به مونږ سره څوک نه وي، اس بنئ، پلار بنئ، رور بنئ، مور بنئ، خزه بنئ، یار بنئ، دوست بنئ، عزیز بنئ، تربور بنئ، اس څوک بنئ. واحد کتاب دغه دی چې په هغه ځای کې بم پکار راځي چې کم ځای کې بم ایس څوک یار او مددگار نه. د دنیا ورثه کتا سو خیالو کوي د دې ټول تعلق او دوستی او عزیزداری او ورورګيري او زویګيري او پلارګيري صرف تر قبر پوری. قبر لا ټول لاړ شي، خاورې په ورواړی او ټول ته واپس لاړ شي. هغه خلق چې دنیا کې تستا دا عقیده چې دا خلق خو به ما سره په قبر کې سملی او د ګلونو صادره برابر په قبر کې لاندې وغوړي، لیکن اغیم څه چلو کی پھول کھلاریں لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد. وکم خلقنا چې مدا توقع چې دی بد ګلونو صادره راته په قبر کې وغوړي، اغیم زما په سینه کانی او خاورې راواچول. نو واحد کتاب چې ده اب قرآن کریم بھی. حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې قرآن کریم کې یو بسم الله سره چې د چا یارانه وا نو په بسم الله کې کتا سو اوشماري نو نولس حرف دي، نولس. او هغه ملائکه چې کومه په جهنم مقرر دي هغه ملائکو ته قران کریم کې زبانیه ملائکه وایي. نو هغه ملائکه هم نولس دي او هغه داسې ملائکې دي چې په جهنم کې په اور تازه کولو باندې مقرر، او په خپل داغه ملائکو پوزیشن دا دی چې داغي د خله او د سپېګمونه د اور لمبي وسی د ډېر قهر او د غضب نه. نو علما لیکي چې بسم الله کی نولس حرف دی او زبانیه ملائکی چې دی دا هم نولس دی. نو یو بسم الله سره یارانه چې د سړی دنیا کې وا نو الله پاک به د دې په برکت باندې د هغه زبانیه د قهر د نولس ملائکو نه پامان کې اوسه. قرآن کریم کے بلی اور سورت تے سورت ملک ورتوئی تبارک الذی بیدہ الملک دا سڑے چې د شپې سملی او دا سورت او یو بیا سملی نو دا سڑے چې مرشی نو دا تبارک الذی بد د په قبر څوکیدار ولاړی د قبر ته چې عذاب راځي نو دا تبارک الذی به واپس کوي او لاندې به دته نه ورپړي. نو عرض میں داو جی
چې قران کریم هغه کلام دی او هغه کتاب دی چې زمونږ به هغه وخت کې په کار راځي چې کوم وخت کې به زمونږ هیڅ څوک په کار نه. نو دا دنیا ته چې په کومه ذریعے باندې راغله ده په کار داده چې هغه ذریعہ مونږ ته عقیدتن یاد ای او مونږه پیجندلی وي. اسه هو کتا سو ګورې په پاکستان کې جشنونه کیږي، جلسې کیږي، سیرت کانفرنسونه کیږي. هغه ورځ اخبار کې راغلی خزوم سیرت کانفرنس کړي، نو خزو فوټوان بیا په اخبار کې راغلی چې دا خزي دي سیرت کانفرنس کوي. نو ما وی چې پتا سو د خدای بنیاد وباسي. سیرت د پیغمبر چې دی هغه دې توای چې د خزو فوټوان دی په ټول ملک کې دا ټوله دنیا ګوري چې دا خزي لګیا دي سیرت کانفرنس او خزا پکې نعت وی لګیا دی او خزا پکې تقریر کوي لګیا دی. سیرت د رسول خدا دی چې خزا با आवाज خو څه کوي، خزا با په کور کې هم په زور زور نه ګرځي چې هغه د پڼو आवाज د دیوال نه خوا پر دې سړی وانه. نو پاکستان دا یو مرتبان ملک دی، هر گن بلا پکی دی دغه په ستل نه دی پکار، خپل ځان راټینګ کوي. ځکه چې ملک سیلاب راشي نو سړی پکې د خپل کلی خیر غواړي، چې په کلی راشي بیا پکې د کور خیر غواړي، چې په کور راشي بیا پکې د ځان خیر غواړي. اوس د اخر زمانه د فتنو سیلاب دار سړی په کور نه نوته نو د ځان خیر پکې غواړي، نور د ملک د سړی توپ توقع زه مایوس یم بالکل. نو عرض داو چې وحی لغتن دو معنی دي. یو وحی وی القاء السریعه، ډېر زر خبر ورکول. څه ته وایي؟ القاء السریعه، ډېر زر خبر ورکول دې ته وایي. د دې یو مثال تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خلق راله چې دانور چې ده دا په یو حال ده، وریږي او لویږي نه، او دا سپوږمۍ چې ده دا کله وړشي او کله لوی شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لک توقف وکن فورا خبر راغی. القاء السریعه پورې مې درته دا مثال وی چې ډېر زر سړی ته اطلاع ورکول دې ته وحی. فورا جبريل راغه او ورته دا خبر راوړو چې يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. تانه پختنه د سپوږمۍ متعلق وکړه چې دا کله وړيږي او کله لويږي. نو تو ورته وایا چې سپوږمۍ وړيږي او لویږي د دې پاره چې تاسو په د میاشتو د کلونو او د حج حساب لګوي. خیال مراد القاء السریعه، ډېر زر سړی ته اطلاع ورکول د دې یو مثال دا. دویم مثال دا ده
خلق راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې صاحب د زنانو چې ماهانه بیماری راشي مونږ کول پکار دي خزو ته چې میاش پس کومه بیماری راځي مونږ ته کول پکار دي فورا اطلاع رااله چې يسألونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء تانه سوال وکړو د خزو د بیماری متعلق تو ورته وایي چې دې ورځو کې خزو نه جدا اوسئ دته وی القاء السريع ډېر زر سړی ته اطلاع ورکو تاسو خیال راغی دا سه عزیزانو ټول قران دې نه ډکته چې پیغمبر نه بس سوال وشو فوراً به ورته داغه اطلاع وشو نو وحی په لغت کې وی القاء السريع دویمه معنا د وحی علماء محدثینو کړی دا چې وحی یو لغوی معنا دام دا چې چاته پټه خبره کول سکول نو یو معنا د وحی دام دا چې چاته پټه خبره کول تاسو بداوای چې قران خو ښکارا کتاب دی دا پټه خبره ورته څنګه کړی دا عزیزانو ټول قران کې وګورئ د سورلس سورتونو په سر باندې حروف مقطعات راغلي الف لام میم طا سین میم طا ها یا سین قاف وغیرہ وغیرہ دیتا عربی کے حروف مقطعات وائی دا اغا حروف تی چه سورلس سوا کالا دا قرآن کریم دا نزول شو لیکن علی الیقین ترجمه تر اوسه پوری په سورلس سوا کالا کی دا دی حروفو اچام ندا کری اس پتہ نہ لگی الف لام میم کے اللہ څه ویلی دی جناب محمد رسول اللہ تا طا سین میم کے اللہ څه ویلی دی جناب محمد رسول اللہ تا طا ہا کے اللہ څه ویلی دی جناب محمد رسول اللہ تا علی یقین تر اوسه پورې د دې حروف ایس معنا یو مفسر نه د ځوان په درجه کې اسونه زغلولې دي علماء مفسرین الف لام میم الف مانا اللہ لام مانا جبریل تاسو خیال را میم مانا محمد مانا دا شوا چلام دا قرآن روڑے دے دا الفنا میم تا لام مانا جبریل میم مانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الف مانا اللہ